تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. سلرشتم پارا سورة المؤمن یوکم اویا نمبر آیت تے بیگا درس کی ذکر شو اللہ رب العالمین د خپل توحید دلیلنا پتور د تذکیر نعمت ذکر کرل چې اے بندگانو ما پتا سو باندې داسې نعمتونه کړي دي چې تاسو غوښتي نه دي ما دل درکړي پاغه کې یو نعمت د شپې ټول ورځ انسان کارو کی الله شپه پیدا کړي نو پدې کې آرام وکي دویم نعمت د ورځې او سړې په کې ځان نه حلاله مزدوري کسب کوي او بیا پاغي پسې کلمات د توحید ذکر کړل بیا سلور نور نعمتونه ذکر کړل چې د یو تعلق د ځمکې سره او د بل د اسمان سره او د دریم د انسان د خیسته شکل صورت سره او سلورم د انسان د رزق او د روزي سره بیا د هغې نتیجه ذکر کړه چې ذالکم الله ربکم دا د دنیا دا نظام چې چلی شپه ورځ ځمکه اسمان د انسان پیدایش دا رزق دقه ستاسو رب دی او بیا ذکر شو چې برکتونو اچولو والا ذات څوک دی الله هغه الله چې هغه همیشه ژوندی دی چې همیشه ژوندی دی او د دې ټول عالم نظام چلی نو بندگی بم صرف داغه کی او په اخلاص سره به هغه ته بلنه کې بل څوک به ورسره نه شریکي بیا د مشرکانو د یو سوال جواب ذکر شو چې مشرکانو به نبی علیہ السلام ته چې خیر دی ته زمونږ د معبودان لږ ومنه کله کله دی لات منات ته اواز کوا کله دوی ته سجده لګوا الله رب العالمین آیت نازل کړ چې پیغمبر علی الاعلان ورته وایا چې انی نهیتو ځاله منع کړی م د هغې کسانو نه چې تاسو بندګي کوئ او ما ته الله حکم کړی دی ان اسلم لرب العالمین چې زه به صرف د هغه رب بندګي کوم چې دا ټول عالم پالونکی دی بیا د انسان د پیدایش تفصیلی دلیل ذکر شو چې الله وی دا انسان ما د خاورې نه پیدا کړی بیا د منی نطفه د هغې نه پس د وینې ټوکړه جوړه شي بیا د مور په ګېډه کې لس میاشتې پسې الله دنیا ته راولي نو دا ماشومي بیا الله پرورش کوي نو ځوانۍ ته ورسي د ځوانۍ نه پس اخر دا چې ورباندې کم عمر راشي سپینګیرتوب چې ورته وایي بس دې نه پس بیا الله طرف ته د انسان سی ورتللی بیا ذکر شو چې مرګ او ژوند هم د الله په لاسو کې دی اوس دې آیاتونو کې دا کوم آیاتونه چې ما ولوستل تقریبا چې د دې 70 نمبر آیت نه واخله تر د 76 نمبر آیاتو پورې په دې آیاتونو کې الله رب العالمین هغه خلقو ته سخت رټنه او ډیر سخت عذابونه ذکر کوي کم خلق چې د الله په آیاتونو کې جګړه کوي الله آیاتونو کې جګړه دا مطلب دی چې کله ورته ته حق دین بیانې نو کافر او مشرک با ستا په مقابله کې ودرېږي
دی به د کفر او د شرک د اثبات دپاره تا ته بې دلیله خبرې پیش کوي. مخکې هم داسې تیر شوي یجادلون فی آیات الله. هلته الله رب العالمین صرف د دې خلکو بدي ذکر کړې وه چې ګوره دا ګمراه خلک دي، بې دلیله خلکو سره باسونه کوي د الله په آیاتونو کې، او الله وایي مقصد یې پکې دا دی چې دا حق دین څه کي دا کمزورې کي. مخکې تیر شوي ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغیه. اوس دې آیاتونو کې مسلسل د دغه خلکو دپاره کوم چې کافر او مشرک دي او د الله د دین مقابله کوي، دې خلکو دپاره الله رب العالمین د جهنم لس حالات ذکر کړي. او الله دې ته موږ وساتي. دې آیاتونو کې راځي دا ډېر سخت حالت دی. انسان چې کله دا واوري نو د خپل ایمان باندې ډېر خوشحاله شي چې زه ټیک د دنیا کې لږه سخته تیروم خیر دی، خو آخرت به مې ډېر ښایسته وي. د آیاتونو کې به مسلسل د جهنم لس حالات ذکر کېږي ډېر خطرناک. اول الله ذکر کوي الم ترا آیت نګورې الی الذین هغه کسانو ته یجادلون فی آیات الله چې جګړه کوي دوی په آیاتونو د الله کې، انا یصرفون سرنګا وړولې کېدې شي دوی د حق نه. الله و دوی له داسې فایده خو نه ورکوي چې د الله د قرآن په مقابله کې ودرېږي، هېڅ فایده وله نه ورکوي، هسې ځان د حق نه اړوي او په باطل روانېږي. ښه جګړه د الله په آیاتونو کې څنګه ده اوس یې الله وضاحت کوي. الذین دا هغه کسان دي کذبوا بالکتاب چې دروغجن ګڼي بالکتاب کتابونو لره. کله چې ورته د الله کتاب قرآن بیانېږي نو دا کافر مشرک کوي مړه داسې دروغ خبرې دي، دې ته غوږ مږ دی. دا د الله په آیاتونو کې څه ده دې ته جګړه کولو. دویم وبما ارسلنا به رسلنا او تکذیب کوي د هغه څه چې رالیږلي دي مونږ په هغې باندې رسلنا رسولان خپل، یعنې د نبي خبرې ته حدیث وایي که نه، قرآن لم نوم د دروغ ورکوي ویاسې دا مړه دروغ خبرې دي دا ماورئ، او د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث نه هم انکار کوي. نو څوک چې قرآن تم تکذیب کوي او د الله د نبی د صحیح احادیثو نه منکري، دې ته اصل کې وایي یجادلون فی آیات الله. دا د الله په آیاتونو کې جګړه کول، سخت دمکی الله ورکوي. فسوف یعلمون زر دی چې دوی ته به پته ولګي. لکه یو سړي ته ته ووایې چې زه به در سره څه کومه ګورم به در سره، نو چې الله چاته ووایي چې ورېږه زه به در سره ګورم، مطلب ورځ را روانه ده په دنیا کې خو ته مقابلې د حق کې، خو زه به در سره ګورم. اوس اول خو د دوی تعریف وکړو چې څنګه د الله په آیاتونو کې جګړه کوي، نو وضاحت یې وکړو. اوس د دې خلکو دپاره لس حالت د قیامت د ورځې ذکر کوي چې الله به دې خلکو ته څنګه عذابونه ورکوي. اول اذ الاغلال فی عناقهم، هغه وخت به توقونی فی عناقهم په سټونو د دوی کې. اغلال جمع د غل ده، په دې غاړه کې پټۍ اچولو ته ویلېږي. تفسیر قرطبي دا معنی کړې ده، وایي اغلال هغې پټۍ ته وایي، وایي دا د دې سپي په دې غاړه کې اچولی کېږي داسې پټۍ شانې، او د پاسه ورباندې ویښته ولاړي، او په دغه ویښتو کې کله کله بیا سپږې موشي. نو دقه رنګ ناکاره پټۍ الله به دې خلکو ته په ورځ د قیامت په څه کې اچوي، په دې مرو کې به ورته اچولي. والسلاسل دا دویم حالت دی، او زنځیرونه به په خپو کې، سلاسل زنځیرونه چې په مرو کې ورته توقونه واچوي د پټو، او په خپو کې به څه زنځیرونه. دریم حالت یسحبون راښکلی کېږي به دوی، ملایکو ته به الله وایي راکاږئ، په څه کې به راښکلی کېږي. څلورم حالت فی الحمیم په ګرمو اوبو کې دوی به تږي که نه، په دې غاړه کې به وله پټۍ اچولي، خپو کې به یې زنځیرونه، ملایکو ته به وایي دا په ګرمو اوبو کې څه کوي راکاږئ. دی هغه لنګر دی د اوبو د څښلو دی. څومره سخت حالت. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وایي دا ملائک چې کله په دې ګرمو اوبو کې راکاږي نو د دوی د دې بدنونو نه دا وازګي دا سرمنې دا هر څه به لاندې دې پوندو کې راپرېوځي، داسې به دا بدن ویلي شي. نو چې کله ویلي شي نو بچ کېدل خو نشته چې په دې وخت بیا به ول الله رب العالمین سرمن راوخیږي، بیا به په دې ګرمو اوبو کې څه کوي راکاږي. به دا د کافر او د مشرک حالت
د الله دین بیانېده قرآن ته به مې دا دروغو خبرې دي او د نبي احادیثو پسې به څه کوله خندا به یې کوله. بل حالت ثم فی النار یسجرون بیا به په اور د جهنم کې یسجرون ورید کولې راړی لکه په دې تنور کې چې سړی دا روټۍ په یو مخ په بل مخ باندې راړي. په دغه وخت کې به الله رب العالمین دوی ته دا خبره کوي ثم قیل لهم بیا به وویلې شي دوی ته اینما کنتم تشرکون من دون الله چرته دی هغه خلق چې تاسو به شریکول د الله سره من دون الله سوا د الله نه. ور دا خبره قرآن مخکې ذکر کړي د زنکدن په حالت کې ملائک کافر ته وي چې تاسو په دنیا کې د الله نه علاوه نور شریکان جوړ کړي او رامدد شوه ورته ویل د هغوی په نوم به نظر نیاز منښتې ورکولې برخې ولا مقرر کړي. د زنکدن په وخت کې ورته ملائک وي اوس یې راوغواړي چې موږ نه هم څه کړي خلاص هم کړي. کله چې ورځ د قیامت شي نو قرآن کې راځي د قیامت په ورځ به ورته ویلې کېږي چې څه شو ستاسو معبودان او دا حالت د جهنم دن نه دی چې په دې اور کې دوی داسې اړی راړی په دغه وخت کې به دوی ته ویلې کېږي چېرته دي ستاسو هغه شریکان چې الله نه علاوه هم جوړ کړي. اوس ورته آواز وکړئ که نه چې زموږ نه هم څه کړي خلاص هم کړي. نو په دې وخت کې به په دې خلکو باندې داسې وار به ته خطا شي ګډ وډ به شي. نو دوه خبرې به کوي اول اقرار کوي ګوره بیا وروستو انکار کوي. قالو او به وایي دوی دولو عنا ورک شو زموږ نه اول به اقرار وکړي چې او مونږ خو په دنیا کې الله سره ډېر شریکان کړو چغې سورې ورته والي پیره بابا راورسي کاکا صاحب لوی ځوانه راورسي اخو اوس نشته هغه خلک خو په نظر باندې نه راځي دی اقرار وکړو. بیا به په دې خپله خبره سوچ کړي چې دا خو مونږ په ځان باندې په خپله اقرار کوو دا څه غلطه خبره کوو. نو فوراً به ووایي بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکې نه دی رابللی مونږ من قبل مخکې د دې نه شیئا هېڅ څیز چورلټ به انکار وکړي چې مونږ خو په دنیا کې الله نه علاوه بل چاته آواز نه دی کړی. اول اقرار دومره صح حالت به بیا وروستو څه کوي انکار کوي. سورة الانعام کې هم تیر شوي دي چې هلته به قسم دی وکړي وایي به والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دی په رب مونږ خو شرک نه دی کړی. عمره د جهنم صح حالت چې سړی وي لکه سړی چې پولیس گیر کی که نه او د ریمانډ ته مخامخ کی نو سم خیال دی ډېر جرمونه هم په ځان باندې ومني که اکثر چې دا حالت وي نو بس هېڅ ته انکار وکړي. نو د قیامت د ورځې او د جهنم خو بیا ډېر لوی صح حالت دی نو بیا به دوی انکار وکړي. دا انکار څه دپاره کوي دا به په دې وجه وکړي که چېرته موږ الله څه کړي پریم دي بچم کړي. لیکن دوی کار څومره قسمونه وخوري نو شرک خو یې کړی الله ته خو پته د ملایکو لیکلي دي. الله جواب کوي کذالک یضل الله الکافرین دغه رنګ خطا کوي الله تعالی کافران په دنیا کې هم ګمراه او خطا روان و په آخرت کې هم ګوره خطا شو اول اقرار وکړو بیا وروسته انکار وکړو. الم تر الی الذین آیت نو ګورې هغه کسانو ته یجادلون فی آیات الله چې جګړه کوي دوی په آیاتونو د الله کې انا یصرفون څرنګه اړولی کیدی شي دوی د حق نه. الذین دا هغه کسان دي کذبوا بالکتاب چې دروغجن ګڼي کتابونه و بما ارسلنا به رسلنا او هغه څه چې رالیږلي دي موږ په هغې باندې رسولان خپل الله وایي فسوف یعلمون زر دې دوی ته به پته ولګي. اذ الاغلال فی عناقهم هغه وخت به توقنۍ په سټونو د دوی کې والسلاسل زنځیرونه په خپو کې یسحبون فی الحمیم راښکلی کېږي به دوی په ګرمو اوبو کې ثم فی النار یسجرون بیا به په اور د جهنم کې دوی ورید کولی شي. ثم قیل لهم بیا به وویلی شي دوی ته اینما کنتم تشرکون من دون الله چرته دی هغه خلق چې تاسو شریکان ګڼل من دون الله سوا د الله سره. قالو او به وایي دوی دولو عنا ورک شو زموږ نه بیا به ووایي بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکې نه دي رابللي موږ مخکې د دې نه هېڅ څیز. الله وایي کذلک یضل الله الکافرین دغه رنګ ګمراه کوي الله تعالی کافران. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون
ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. دی آیت کې الله د دوی یو دوه سبب ذکر کوي چې ولی دومره سخت عذابونه دي. نو یو خدا شو چې د الله په آیاتونو کې څه کولې جګړې. دویم الله ذکر کوي چې ذالکم دا په دې سبب باندې کنتم تفرحون چې تاسو به خوشحالي کوله فی الارض پزمکه کې بغیر الحق پنا حق سره. ګوره یو خو خوشحالي کول داسې خوشحالي خو منع نه ده کنه. اگر قرآن کې الله وی فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. د قرآن باره کې الله وی قل بفضل الله وبرحمته. الله وی په دې قرآن کریم باندې خوشحالي کول دا د ټولې دنیا نه غوره خوشحالي ده. نو څه خوشحالي خو سړی کولی شي، چا کره ماشوم پیدا شي عقیقه په وکړه خوشحاله شه، واده باندې خوشحالي وکړه. دلته ورسه بغیر الحق لفظ لګول. الله وی دا دومره سزا ځکه ورکوم چې تفرحون دوی به خوشحالي کوله فی الارض پزمکه کې په ناحقه. څه مطلب؟ باطل کارونه به کوله الټه به په هغې باندې څه کېدل؟ خوشحالېدل. لکه د قرآن او د حدیث مقابله به یې کوله او په دې باندې به څه کوله؟ خوشحالي. نو دا خوشحالي خو بیا ډېره ناروا ده. وبما کنتم تمرحون په سبب د هغې چې تاسو تکبر او لوی کوله. ګوره یو تفرحون دی یو تمرحون. فرح او مرح دې کې فرق دی. فرح اصل کې د زړه خوشحالي ته وایي چې دننه زړه په د سړي، او مرح اصل کې تکبر او غرور ته. نو په دې زړونو کې به دوی د قرآن او د حدیث مقابله کوله، زړونو کې به ورباندې څه کوله؟ خوشحالي. او د هغې سره سره به تمرحون دوی تکبر هم ډېر کو. څه مطلب؟ په دې ځمکه باندې به داسې په غرور او تکبر ګرځېدل. او الله سورة الاقمان کې وایي چې ولا تمشي فی الارض مرحا. الله وایي ځمکه باندې به ډېر په تکبر او غرور سره نه ګرځي. اوس نور حالت ذکر کوي، لس په پوره کوي. بل حالت ادخلوا ابواب جهنم، او به ویلی شي دوی ته داخل شي دروازو د جهنم ته. دا بل حالت. مخکې حالتونه ذکر شو که په جهنم کې به ورید کی، او د هغې نه پسو بیا ورته ویلی شي چې اوس د جهنم چې کومې دروازې دي ورځئ پکې. بل حالت خالدین فیها، همیشه به وي دوی په هغې کې. ورته وایي چې ګوره وردن نشي خو راوتل هم بیا پکې نشته. مومن مسلمان الله که وغواړي ټول به معاف کړي، که جهنم ته بوځي نو همیشه خو نشته که نه راوباسي. ګوره ایمان ارمان به دله دې وخت کې درشي چې ایمان دومره فایده ده، که الله دې بومځي نو ګوره همیشه دې نه ساتي، راوباسي به دي، همیشه به دې جنت کې ساتي. بل حالت فبئس مثوى المتکبرین، نو بد دی زید اوسېدلو د لوی کوونکو دپاره. مسوا په عربۍ کې اصل کې هغه ځای ته وایي چې سړی ورته په خوښه نه ځي، په زور یې سړی بوځي او همیشه اوسېږي. نو جهنم ته مسوا ځکه وي چې دوی خو په خوشحالۍ نه ورځي، دا به مجبوره کېږي او همیشه به پکې پراته وي. فاصبر ان وعد الله حق فإما نرينك بعد الذي نعدهم او نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. ورد دوی دا صح حالت الله ذکر کړل لست جهنم. اوسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکړي. اصل کې د خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جګړه وکړه. الله پیغمبر ته چې پیغمبره په دې خلکو به دا عذابونه خامخا راځي، باقي ته څه کوه؟ فاصبر، صبر نه کار اخله. ان وعد الله حق، یقینا وعده د الله څه ده؟ رښتینی. دا کومې خبرې چې تېرې شي دا ټولې الله وعدې وکړي چې دوی څه به دا ادا کوم کړه، دا وعده رښتینی ده. به ته صبر کوه، انتظار. اوس الله خپل نبی ته وایي چې کېدی شي چې په دوی دا کم عذابونه دي ما کومه وعده کړې دا زه تا ته په دنیا کې وښیم ستا په ژوند کې، کېدی شي تی ویني په دې خپلو سترګو. او الله ورته وایي کېدی شي پیغمبره تا زه مخکې وفات کم تی ویننې، خو که دلته یې ویننې نو فإلینا یرجعون. دا خلک به چېرته راځي؟
آخرت ته برازي نو الته به په خپل سترګو باندې وی لکه د صحابه دا ډیر لوی ارمان مو باز صحابه ودا تمنام کوله د کافرونو چې ډیر تنگ شو چې الله زمنګ مخامخ ور باندې عذاب راولي نو ډیر با خي الله خپل نبی ته وی چې ګوره دا زما اختیار دی نو ځکه ورته وی فإما نرينك نو یا به اخایو تا ته بعض الذي بعض اغا عذابون نائدهم چې وعده کړی مونږ دوی سره په دنیا کې به ویني نو بعض حالات داسې شوم دي لکه په جنگ بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه کافر لکه یو کافر عقبه ابن ابي معيط پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خالره ورغزار کړو دا واقعا درته ما ویل او بخاری کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د اوخي کلمی او لره ورغزار کړو مونږ کو په جنگ بدر کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راونی نو چې راونی وې د ورته ویل چې زما واړه بچی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل د بچو حالت د جهنم ته روان دي نو به مردار کو خپل الله سبحانه نو باز الله د تخودلیم دي په دنیا کې د مخامخ تبا کړی په جنگ بدر کې او نتوفینک یا بوفات کو تعالی رفع الینا یرجعون نو زمون تبرا ګرځیدوی څه مطلب که په دنیا کې وینن یو تو وفات شي نو دا خلک اخرت تر روان دي الته به ویني چې دوی له بز سور کوم سزاګان دا یو تسلی شو دی بلایت کې بل تسلی ده دا کافر خلق براتله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې تمنګ د عذابونو نه یری ز تکړه شرا ولکنه خلق سو لاس د اخلاص او تور دی تیر دومره د الله د عذاب نه منه یری نو الله دا آیت نازل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده ولقد ارسلنا رسلا من قبلك او یقینا لګلی دی مونږ رسولان ډیر رسولان من قبلك مخکستانه وردا من قبلك ول ذکر کو چې مونږ ډیر رسولان لګلی دي روسته ولې ونه ویلي دا ګوره د ختم نبوت د پاره غټ دلیل دی چې مرزا قادیانی و غیره در سره باس کې هدایت ورته پیش کړه وی الله ویلي چې پیغمبر مونږ لګلی دي ستانه مخکې رسولان روسته نه دی ویلي نو معلومه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی دنه پس بل ناراضي وس الله پکې تقسیم کړي منهم بعض د دغه رسولانو نه من اغد قصصنا علیکا چې بیان کړي دي مونږ پتا باندې رسولان خو ډیر زیات الله را لېږلي الله وی بعض هغه دي چې تا تم بیان کړي نو دي کی اشاره د قران کې رسول انبیاء او ذکر راغلي 27 د وی شنبیاء علیه الصلاۃ والسلام ذکر قران کې راغلي نو قصصنا علیکا دا معنی د چې تا تم سکړي بیان کړي او اصل کې یو روایت کی راځي چې ټول څومره دی 1,24,000 لیکن دې سره یو لفظ وای کم بیش دا درته ما ویلی مو دا لفظ ورسره علما ذکر لیکي کم او بیش چې دا حدیث چې کم دی دا د سند په لحاظ سره ثابت نه دی کمزور دی ضعیف دی نو که 1,24,000 وي او دا چرته ډیری نو به انکار راځي کنه او کنه وی چې کم او چرته دومره نه بیم یا اضافه راځي یا انکار راځي نو دی وجنه 1,24,000 کم او بیش باقي الله ته پته ده نو زکه وی و منهم بعض اغد من لم نقصص عليك چې ندی بیان کړي مونږ پتا باندې قران کې دا کوئی ذکر نشته بشمار رسولان اوس الله ذکر کوي چې ګوره د دې ټولو رسولانو یو مسله دا بالکل شریک وا اغه داوا چې وما کان لرسول نو نشته د اختیار هیڅ رسول لرا ان یاتی چې راوړي بیاات معجزه الا باذن الله مگر په حکم د الله الله ودا سمره رسولان چې راغلي د دې یو سم د اختیار نو چې په خپل اختیار معجزه سره کړي کار کړ معجزه کې اختیار د چي د الله فاذا جاء امر الله نو هر کله چې راغله فیصله د الله حکم د الله قضی بالحق نو فیصله بکیدل بالحق په حق سره فیصله نه مطلب څه دی الله چې به د کافرو د پاره کوم فیصله مقرر نو الله وی چې فیصله براله په دنیا کې نو فیصله په حق کې د څه مطلب کافر به الله تبا کړ مؤمنان به بچ شو وخسر هنالك المفتلون او خکار شو دغه وخت تاوان د باطل پرستو خلقو کوم چې کافر مشرک او باطل پرست الله به بس د دې تاوان دنیا تر سرګن
الم تر الى الذين يتنغور اغه کسانو ته یجادلون فی آیات الله چې جګړه کوي دوی په آیاتونو د الله کې الله یسرفون سرنګ وړي د لشي دوی د حقنا الذين دا اغه کسان لکذبوا بالکتاب چې دروغجن غني کتابونو لران وبما ارسلنا به رسلنا واغسل چرا لګلی دي موږ په اغه باندې رسولان خپل الله وی فسوف يعلمون زرد دوی ته پته ولګي اذ الاغلال في عناقهم اغه وخبا توقنی پسټونو د دوی کې والسلاسل زنجیرون پخپو کې يسحبون في الحميم راخ کله کیږي بدوی په ګرم وبو کې ثم في النار يسجرون بیا په اور د جهنم کې دوی ورید کولې شي ثم قيل لهم بیا ویل شي دوی ته اينما كنتم تشركون من دون الله چرته دی هغه چې تاسو شریکان کول به سوا د الله نه قالوا ابوای دوی دولوا عنا هغه خورک شو زمونږ نه بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بیا به وای هیچر ندی را بللی مونږ مخکې د دینه هیڅ الله وی کذالک دغرن یضل الله الکافرین گمراه کوي الله تعالی کافران ذالکم دا زک بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق چې تاسو خوشحالي کول په دې ځمکه کې پناه حقا وبما کنتم تمرحون او په دې وجبانی چې تاسو لوی او تکبر کوم ادخلوا داخل شي ابواب جهنم دروازو د جهنم ته خالدین فی همیشه به په دې کې فبئس مثوى المتکبرین نو ډیر بد دې زید اوسیدلو متکبرین د لوی کونکو د پاره فاصبر صبر کو اے پیغمبر ان وعد الله حق یقینا وعد الله رشتنی دا فاما نرینک یا باخای ممتات بعض الذی بعض اغ عذابنا نعدهم چې وعده کړي موږ د دوی سره او نتوفینک یا بتا وفات کو فیلنا یرجعون موږ طرف تمرا ګرځي دا خلق التبوینی ولقد ارسلنا یقینا لګلی دی مونږ رسولان ډیر رسولان من قبلک مخکستانا منهم بعض د دوی نه من اغلی قصصنا علیک چې مونږ بیان کړي پتا باندې ومنهم بعض د دوی نه من حغد لم نقصص علیک چې مونږ نه دی بیان کړي پتا باندې وما كان لرسول او نشته د هیڅ اختیار رسول د پاره یاتی چراوړي بیاات معجزه الا باذن الله مگر په حکم د الله فاذا جاء امر الله نو کله چې براغه فیصله د الله قضیه بالحق نو فیصله وشو به حق سره وخسر او خکار شو هنالک دغه وخت کې مبتلون تاوان د باطل پرستو